سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د سیسنې مکملې برنامې د خره له دلصدات ما او تاسو په الحال د ټیک جنی یوټیوب چینل تعقیبوي په تیر درس کې موږ تاسو د پورت سکیورټي پاک لغږیدلی چې پورت سکیورټي څه شی دی او دا څنګه کار کوي خو نن موږ تاسو په ډیره مهمه موضوع باندې بحث کوو چې هغه تر ډیره په نتورک ټربل شوټینګ پورې اړه لري چې هغه برد د NTP نیټورک ټایم پروتوکول په دې باندې غږیږو چې نیټورک ټایم پروتوکول څه شی دی او ټایم په نیټورک کې څومره اهمیت لري را سره پاتې شي چې په دغه موضوعاتو باندې زه تاسو ته وغږیږم خو کاینلی مخکې له دې نه چې زموږ ویډیو تعقیبوئ او مخکې ځئ زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کمنټ پرېږدئ چې تاسو د دغه ویډیو اړوند کوم نظر پوښتنه او ګڼه لرئ مهرباني وکړئ ورځو د ټایم امپورټنسي د وخت مهموالی په نیټورک کې څه رنګه دی نن په دې باندې اوس په دې باندې غږیږو په دغه سلایډ کې All device have an internal clock route like router, switch, PC, etc. ټول ډیوایسونه په چې شی دی په خپل ځان کې یو انټرنل کلاک لري لکه راوټر ونیسه سویچ ونیسه او پی سیز او په دې باندې تاسو الریډي پوهیږئ په سیسکو آیس کې تاسو کولی شئ چې دغه ټایم د شو کلاک کمانډ په تر باندې وګورئ لکه دلته وګورئ ما ورته ولیکل چې شو کلاک نو دلته ما ته ټایم وښوده صحیح ده لاندې داسې دلته تاسو ټایم وینئ او بیا لیکلی دي چې منډه مارچ اوله 1993 دا به ډیفالټ دا څنګه جوړ شوی دی نو دا پکې څنګه دی دغه ټایم پکې لیکل شوی دی تر اوسه دا ما مطلب نه دی رن کړی صحیح دی یا د ما مینوال کنفیګریشن یا ما د NTP سرور څخه دا څنګه کړی دی نه دی اخیستی خو راځو چې دغلته وګورئ دغه UTC نه مطلب دا دی د ډیفالټ زون از UTC په ټوله نړۍ کې دغه د هر هیواد او هر یو وچې او همدارنګه د هر یو ملک لپاره خپل زون صحیح ده نو د ټول نړۍ لپاره ډیفالټ ټایم زون چې دغه UTC ده یا کوارډینیټډ یونیورسل ټایم ده صحیح ده همدارنګه if you see the show clock detail command you can see the time source تاسو کولی شئ چې شو کلاک کمانډ پریس کړئ تاسو وګورئ خپل د ټایم سورس وګورئ د هر شي لپاره سورس صحیح ده اوس زه تاسو په دې لیکچر کې په دې هم پوه کوم چې زموږ دغه ټایم اصل کې له څه شي نه راغلی دی صحیح ده دا له څه سره سینک شوی دی او موږ چې دغه خپل موبایل کې ګورو خپل ساعت کې ګورو کمپیوټر کې ګورو 12 بجې او 3 دقیقې PM یا AM دغه له کوم ځای نه راغلی دی صحیح ده په دې هم په دغه نیټورک ټایم پروتوکول کې ذهن خلاصوم خو تاسو ته ما وویل چې د هر شي لپاره خپل سورس وي ټایم زموږ د دغه کلاک چې موږ خپل راوټر کې ګورو ټایم لکه پاسې تاسو وګورئ دا د کوم ځای نه راغلی دی صحیح ده دلته تاسو وګورئ شو کلاک ډیټایلز پاسې هماغه معلومات ورکړي دي صحیح ده دغه سکرین شاټ ما له بل ځای راخیستی دی نو ځکه دغه هم ډیفرنټ دي دا ما له هماغه ځای راخیستی دي ځکه دا په سیسکو پکې ټریسر کې نه و الو صحیح ده نو دا وګورئ دا پاس چې دی ډسمبر 26 2020 دا چې دی هماغه شکل ته ورته دی د پاس چې کوم شو کلاک خو لاندې ټایم سورس از هارډویر نو هارډویر نه مطلب دلته وګورئ وی ټایم از ناٹ دغه سټریک چې دلته لیکل شوی دی ته وی ټایم از ناٹ کنسیډرډ اتوریټیټیو وی ټایم دلته مهم نه دی نه پیژندل کیږي وی ټایم یا شو دغه کلاک دلته کلاک چې ما ورته ولیکل او دغه ټایم چې موږ ته وښود وی دا دلته مهم نه دی دلته مهم څه شی دی دلته کلندر هارډویر کلندر مهم دی ګوره موږ سره دغه ټایم په دوه ډوله دی یو هارډویر کلاک دی بل سافټویر کلاک دی سافټویر کلاک هم دغه چې پاس می تاسو ته وښودو شو کلاک کمانډ په در باندې بل هارډویر کلاک یا هارډویر کلندر دی صحیح ده چې د دې سافټویر کلاک د هارډویر کلندر څخه هغه اخلي نتیجه اخلي صحیح ده یا د دې څخه سرچینه اخلي د هارډویر کلندر از د ډیفالټ ټایم سورس د ټایم سورس از هارډویر کلندر او د دې نه مطلب دا دی چې د هارډویر کلندر از د ډیفالټ ټایم سورس د هارډویر کلندر موږ سره په دې ډیوایسونو کې څنګه وي دا ډیفالټ ټایم سورس وي لکه څنګه ډیفالټ ټایم سورس کړه تاسو وګورئ دغه خپل PC کمپیوټر درته ښایم په دې کمپیوټر کې چې کله تاسو وګورئ چې 3 بجې او 4 دقیقې صحیح ده PM یا AM چې سبا یې بند یې کړئ شټ ډاون یې کړئ چې سبا هم راشئ
د دې دغه وخت نه بې ځایه شوی. دا ولې؟ دا ځکه چې دې کې هارډویر کلنډر یا هارډویر کلاک په دې کې موجود دی. هارډویر کلاک په خپله یو چپ وي، صحیح ده، په هر پی سی هر یو راوټر او هر دغه کې موجود اوسي، صحیح ده. نو دا له هغې څخه سرچینه اخلي او هغه سیموس بیټري کاروي. سیموس په آرکیټیکچر کې تاسو لولئ یا ایفلس کې چې سیموس بیټري کاروي او هغه دې ته دا توانایي ورکوي چې شټ ډاون هم سي کمپیوټر، نو دا خپل هغه حالات ساتي، صحیح ده. نو دې ته موږ هارډویر کلاک وایو. دا هارډویر کلاک سرچینه ورکوي یا خپل معلومات ورکوي سافټویر کلاک ته. دا بیا څنګه سینک کېږي په سیسکو آی او ایس کې، دا هم درته لولم، صحیح ده. ښه، د ټایم امپورټنسي زه دلته ورته بیا لیکم شو لاګینګ، مطلب دلته یو څوک زه لاګین شوم راوټر ته یا یو څوک لاګین د یو راوټر ته، زه غواړم چې دغه الله سسلاګ میسیج وګورم چې دا سسلاګ میسیج څه شی دی. دا درته په راتلونکي لیکچر کې لولم، خو ورته وګورئ شو لاګینګ په دې باندې مهم خبرې کوو چې دا ټایم ولې مهم دی او کورکټ ټایم څنګه ولې مهم دی، صحیح ده. شو لاګینګ ما ورته ولیکل، دلته تاسو وګورئ یو لاګ دی او دې موږ سره R2 او R3 او R2 راوټر دی او په دې باندې ما ویسپیف رن کړی دی. دلته نایبر 192.168.192 دی، صحیح ده. نو دا نایبر دی، خو دلته وګورئ دا د دې ټایم دی ډسمبر 28، صحیح ده، ډسمبر 28 دی او د دې اړوند معلومات دي، صحیح ده. همدارنګه لاندې وګورئ ما ورته ولیکل چې شو کلاک، نو کلاک یې هم ماته وښوده په R2 باندې چې کلاک یې سنډې ورځ ده، ډسمبر 28 2020 دی، صحیح ده. همدارنګه 1:19 دقیقې او 6 سکنډه او 206 ملي سکنډه، صحیح ده. په دې باندې مو هم ذهن خلاص اوسي. همدارنګه لاندې په R2 کې هم ما ورته ولیکل او لاګ میسیج یې وښوده، دلته یې وښوده چې دا ستا لاګ میسیج دی 14:15 ملي سکنډه، صحیح ده. او دغه نایبر 10.0.0.5 طرف ته چې کوم دغه دی په دې باندې کېږي د نت 0/0. همدارنګه ما ورته ولیکل چې شو کلاک بیا لیکلي دي چې 2008 او له هغې نه وروسته د می 30 پاس 2020 دی او لاندې 2008 دی او ډسمبر 28 دلته می 30. خو الان کې زه په سیم وخت کې چې ته داخل شوی ما خپل R1 R2 تم داخل شوم او R3 تم داخل شوم او ومې کاته د دې کلاک څنګه دی. نو دلته وګورئ بای ډیفالت د دې دغه کلاکونه ډېر ډیفرنټ وي، صحیح ده. نو دا اوس د نیټورک لپاره غټه ستونزه ده. ولې؟ ځکه که یو څوک یو هیکر یا یو پورټ بې ځایه شي، یو هیکر داخل شي یا یو ټرافیک لاړ شي یو ځای کې یو کیبل قطع شي، نو موږ ته سسلاګ میسیج راکوي چې دغه وخت کې دا څنګه شو، قطع شو، صحیح ده، ټایم درکوي او تاسو سره په هغه په ټربل شوټینګ کې ډېره مرسته کوه. نو دلته چې ټایم موږ سره غلط دی، نو دا د نیټورک لپاره یو غټه ستونزه ده، صحیح ده. نو د دې لپاره موږ څه کوو، مینوال کنفیګریشن کېږي، خو په اتومات ډول دا موږ څنګه کوو د NTP نیټورک ټایم پروتوکول یا NTP سرور په تر باندې کنفیګر کوو. هاو ټو کنفیګر ټایم مینوالي. مینوالي څنګه کولی شو چې ټایم کنفیګر کړو، صحیح ده. You can manually configure the time on the device with the clock set command. ته کولی شي چې مینوال کنفیګر کړي ټایم په یو ډیوایس باندې په کلاک سیټ کمانډ په تر باندې. په دا دې توګه باندې ما ورته لیکلي دي چې کلاک سیټ او له هغې نه وروسته مې کوېشن مارک ورته زه وایم چې دغه سافټویر چې کوم کلاک دی زه دا کنفیګر کړم، صحیح ده. کلاک سیټ او له هغې نه وروسته کمانډ راته هغې نه وروسته کوېشن مارک راته ویلي دي چې هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې هاور ورکړئ، بیا منټ ورکړئ، بیا سیکنډ ورکړئ، صحیح ده. ما ورته لاندې وګورئ تاسو دغه معلومات ویني. ما ورته ورکړي دي چې کلاک سیټ او 14 بجې 10 دقیقې او 0 سیکنډه، صحیح ده. بیا مې کوېشن مارک ورکړی دی. بیا راته وایي چې تاسو کولی شئ چې د ورځو نوم ورکړئ، د 1 تر 21 ډے اف د مانث، صحیح ده. تاسو کولی شئ دومره ورځې ورکړئ. نو 28 ما وله ورکړه، بیا راته وایي مانث اف د ایئر، د میاشتې نوم وله ورکړه. نو ما وله ورکړه ډسمبر. بیا مې وله ورکړه کوېشن مارک. بیا راته وایي چې ته وله ورکړه
کال ولا ورکړه. نو کال مې هم ولا ورکړه 2020. بیا چې ما ورته انټر ورکړ نو سی آر مطلب کمپلیټ کمانډ کمپلیټ شو، دې نه وروسته نور څه دغه نشته دی. نو کله چې ما هغه ورکړه کلاک مې سیټ کړه سره څنګ کې د ډیټ هم، نو ما ورته ولیکل چې شو کلاک ډیټایلز. کله چې ما کلاک ډیټایلز وکاته لاندې وګورئ ماته د کلاک ډیټایل څنګه شو وښوده. وی ټایم سورس از یوزر کنفیګریشن. دغه ټایم سورس چې دی یوزر کنفیګر کا. ګوره یو کلندر سورس دی چې دا خپل معلومات له چا نه اخلي، کلندر کلاک یا هارډر کلاک نه. بل چې دی مونږ سره ټایم سورس دی یا یوزر، بل چې دی یوزر کنفیګریشن مطلب بل دا دی چې د یوزر په واسطه دغه سورس ټایم څنګه شي کنفیګر شي. سورس ټایم مطلب د سافټویر کلاک چې دغه خپل کلاک سیټ کا د یوزر په سورس باندې، مطلب د یوزر په طریقه باندې. صحیح ده، دا ساده جواب کې درته وایم. دلته لیکلي دي all though the hardware calendar built-in clock is default time source. یو څنګه که څه هم دغه هارډویر کلندر کلاک چې د built-in مطلب په هر ډیوایس کې خپل وي is the default time source. The hardware clock and software clock are separate can be configured separately. هارډویر کلاک او سافټویر کلاک څنګه دي دا جدا جدا دي او دا کولای شي ته جدا جدا څنګه کړي، دا به کولای شي چې جدا جدا څنګه کړي کنفیګر کړي. صحیح ده. کله چې د جدا جدا کنفیګر کړه ته دا کولای شي به د یو بل سره سینکینګ وکړي، سینکرونایزیشن د دوی ترمنځ وکړي ترڅو یو بل سره ډیټا څنګه کړي شریک کړي. you can manually configure the hardware clock with the calendar set command. د calendar set command په تر باندې کولای شي د هارډویر کلاک څنګه کړي کنفیګر کړي. calendar set او ما ورته ولیکل چې بیا مې دغه پاسورډ ته وګورئ 14 بجې 15 دقیقې او 0 سکنډه. بیا په همدې تر باندې راغلم او بالاخره کلاک مې ورته څنګه کا سیټ کړ چې شو کلندر مې ورته ولیکل نو 14 بجې 15 دقیقې او 2 سکنډه UTC مطلب time zone Sunday December 2020. Typically you will want to synchronize the clock and calendar. مطلب دا که عموما چې کچېرې ته غواړې چې کلاک او همدارنګه د کلندر سافټویر کلاک او هارډویر کلاک یو له بل سره سینکرونایز کړي سینک کړي نو څه وکړه. use the command clock update calendar to sync the calendar to the clock's time. دغه کلندر کوم چې د هارډویر کلاک دی دا چې ته سافټویر یا کلاک ټایم ته سینکې نو کلاک اپډیټ کلندر دا څنګه کړه په سیسکو ډیوایس باندې څنګه کړه ولیکه use the command clock read calendar to sync the clock to the calendar's time. یا دا کمانډ ولیکه چې clock read calendar په دې باندې هم ستغه دغه کلندر چې ته سینک کیږي کلاکس ټایم ته. صحیح ده. ښه ما ورته ولیکل چې شو کلاک او لاغې نه وروسته تاسې وګورئ د دې اړونده معلومات چې ډسمبر 2020 خو په دې کې بیا ما ورته ولیکل چې شو کلندر بلته لیکلي دي چې د ډسمبر 2020 خو کلاک ټایم یې څنګه دی هغه مختلف دی. صحیح ده. 3 بجې او 0 دقیقې او 14 بجې پاس کې. صحیح ده. او 18 دقیقې او 14 سکنډه. صحیح ده. په لاندې کې به د دې ټول نه ډیفرنٹ دی. ټایم یې څنګه دی له 0 نه شروع دی. صحیح ده. همدارنګه شو کلاک مې ورته ولیکل نو د دوی ترمنځ دغه سافټویر کلاک هم یو له بل سره څنګه دی ډیفرنٹ دی. صحیح ده. R2 دی که نه. د R2 کې مطلب یو هارډویر کلاک دی بل سافټویر کلاک دی. شو کلندر په واسطه هارډویر کلاک او شو اپډیټ کلندر په واسطه سافټویر کلاک او شو کلاک په واسطه دغه کلاک سیټ چې یا سافټویر کلاک دی دا کتل کېدلی شي. تاسو دغه سکرین شاټ ته فکر وکړئ. بیا مې ورته ولیکل چې شو کلاک. صحیح ده. کلاک او له هغې نه وروسته لاندې کمانډ زه ورته لیکم چې کلاک ریډ کلندر. شو کلندر اوس هم ډیفرنٹ دی خو لاندې ورته وګورئ شو بیا مې ورته ولیکل چې کلاک ریډ کلندر نو د دې کمانډ په تر باندې دغه کلاک سیټ او همدارنګه دغه کلندر ټایم چې دی یو له بل سره څنګه شو سینک شو. نو وګورئ کلاک ریډ کلندر مې ورته لیکلی دی بیا مې ورته ولیکل چې شو کلاک. اوس وګورئ
14 بجې 55 دقیقې 12 سکند او 512 ملي سکند. صحیح ده 512 ملي سکند. لاندې کې هم تاسو کولای شئ 14 بجې 55 دقیقې او 15 سکند او 502 څه 502 په پاس کې ملي سکند ده، خو په لاندې کې کلندر کلاک کې چک نه راخلي، ملي سکند نه راخلي، ځکه دا ملي سکند ډیر کم ټایم ده. صحیح ده د سکندونو ترمنځ هم تفاوت نشته، تقریبا 3 سکند فرق ده، خو یو شی دی. صحیح ده دواړه سنډه ده دسمبر 28 2020 پاس هغه کې ګورئ ټایم ډیفرنٹ خو کله چې ما ورته ولیکل چې کلاک ریډ کلندر نو دلته ما سره دغه سافټویر کلاک د هارډویر کلاک کې سافټویر کلاک ته څنګه ک انیشلایز کا مطلب ورته سنک کې ورته. صحیح ده نو دغه کار اوس ډیر سخت دی. ار یو ډیوایس لته لاړ شاو هغه ته مینوال کنفیګریشن وکړه، هارډویر کلاک ورته سافټویر کلاک او بیا هغه سینک کړه. دلته موږ سره میلیونها د ملک په سطحه یو ولایت په سطحه د ولسوالۍ په سطحه موږ سره هغه اوسي نیټورک اوسي، نو هر یو ته بیل نشي تللی، ته نشي کولی چې هغه مینوال کنفیګریشن ترسره کړي. نو د دې لپاره موږ یو حل لرو چې هغه د نیټورک ټایم پروتوکول NTP server اصلا network time manually configuration the time and device is not scalable. manual configuration the time په یو device باندې ډیر انتهایی scalable دا نه ده، ډیر مطلب مهم نه ده. صحیح ده the manual configured clock will drift in resulting in inaccurate time. the manual configuring clock شاید چې خوځښت ولري مطلب دا او result شوی inaccurate وي، مطلب د دې ریزلټ څنګه وي شاید چې غلط اوسي. NTP network time protocols allows automatic synchronization of time over a network. NTP یا network time protocol یو داسې پروتوکول دی چې دا اجازه ورکوي چې اتومات synchronization of the time over the network د غون نیټورک په تر باندې دغه ټایم څنګه کړي سینک کړي اتومات شکل باندې. صحیح ده لکه دلته تاسو وګورئ چې کله کنټرول پینل له لاړ شم او الته ډیټ ان ټایم له لاړ شم او دلته تاسو وګورئ ویل کلی دی this computer is set to automatically synchronize with the time.windows.com. وی دا کمپیوټر اتوماتیکلی د دې دا ټایم سینکرونایز شوی دی چاته time.windows.com. دا time.windows.com دا د مایکروسافت NTP سرور دی. صحیح ده دا د مایکروسافت NTP سرور دی. صحیح ده او دغه یو زما کمپیوټر لاغه څخه ټایم اخلي. صحیح ده مطلب هغه څه ده سورس کلاک یا سورس ټایم یا ماغه یو ده مایکروسافت NTP سرور چې کوم یو ده. بیا زه دلته ورته ولیکم دلته وګورئ تاسو سرور ان تاسو ته ښودلی دی چې time.windows.com. صحیح ده مطلب synchronize with the internet time server. دا د مایکروسافت هغه NTP سرور دی چې هغې سره زما د کمپیوټر څنګه دی سینک دی او د دې ټایم څنګه کیږي د هغه سره مایکروسافت چې کوم هغه دی هغه سره څنګه کیږي سینک کیږي NTP سرور دی هغه سره سینک دی. NTP client request time from NTP server. NTP client مطلب د غزما PCI او راوټر دا تشه کې NTP سرور ته څنګه کې ریکوست لېږي. A device can be an NTP server and NTP client at the same time. یو ډیوایس یا یو راوټر کوي کېدلی شي چې په یو وخت کې هم NTP سرور شي او هم NTP client. څنګه ما د مایکروسافت له NTP سرور ټایم اخیستی دی په یو راوټر کې، دغه راوټر له سویچ سره کنیکټ دی. صحیح ده یا د آی اس پی اخیستی دی. صحیح ده آی اس پی له راوټر سره کنیکټ دغه آی اس پی چې دی ما سره دغه لپاره کلاینټ دی د مایکروسافت NTP سرور لپاره، خو زما د سویچ یا زما د راوټر لپاره دغه آی اس پی چې دی سرور دی ځکه هغه ما له ټایم راکوي. ګوره NTP allows accuracy of the time with 1 millisecond of the NTP server is in the same lane. ګوره ښه دغه NTP allows accuracy of the time with the 1 millisecond if the NTP server is in the same lane.
کله چې یو ان ټي پی سرور تاسو سره په سیم لین کې وي صحیح ده مطلب یو لین کې تا خپل میلون یو ان ټي پی سرور جوړ کړی او هغه تاسو سره په سیم لین کې وي نو په دې وخت کې دوی دغه یو بل سره سرور او کلاینټ چې دی یا دغه ان ټي پی سرور چې کلاینټ ته دغه وخت شریکوي په 1 ملي سکند کې 1 ملي سکند ډېر کم اندازه ده or within 50 milliseconds if connecting to the NTP server over WAN or the internet. کله چې تاسو سره وین وي یا د انټرنیټ په تر باندې صحیح ده مطلب یو هیوج نیټورک وي تاسو سره او ته د ان ټي پی سرور نه ټایم اخلې نو دا تقریبا چې د دوی د سینکینګ څومره وخت نسی 50 ملي سکند او 50 ملي سکند هم موږ په نه پوهیږو ډېر کم وخت دی. Some NTP servers are better than others. ځینې NTP سرورونه د یو بل نه ښه دي ولې the distance of the NTP server from the original reference clock is called stratum. ځینې NTP سرورونه یو له بل نه څنګه دي ښه دي او بیا لیکلي دي with distance of the NTP server from the original reference clock is called stratum. د NTP سرور فاصله د اوریجنل ریفرنس کلاک نه مطلب یو اوریجنل مایکروسافت NTP سرور نه هغې نه تر زما تر سرور پورې یا د SP پورې دې ته څه وایي is called stratum. دې ته څه وایي stratum وایي صحیح ده او بیا پاسې لیکلي دي some NTP servers are better than others. ځینې NTP سرورونه څه شوي د نورو نه ښه وي په څه صورت کې کله چې دغه stratum ویلیو یا د stratum نمبر دا چې دی څومره هغه ته نږدې وي دغه ریفرنس کلاک ته هماغومره بیټر وي درته په دې باندې زه تاسو تشریح کوم چې ریفرنس کلاک څه شی دی او دغه د NTP هایرارکي څه شی دی. NTP use UDP port number 123 to communicate. NTP چې د موږ سره هغه د پورټ نمبر کاري 123 د کمیونیکیشن لپاره او دا مې تاسو ته په TCP او IP ماډل کې هم لوستي دي. Reference clock راځو ولولو چې reference clock څه شی دی. A reference clock is the most accurate time source that an NTP server can use. Reference clock تر ټولو صحیح او مهم سورس دی کوم چې NTP سرور هغه څنګه کوي یوز کوي مطلب NTP سرور د ریفرنس کلاک نه خپل ټایم اخلي او ریفرنس کلاک داسې دی چې یونیک دی. ریفرنس کلاک لکه atomic clocks very precious clocks used in lab. atomic clocks مطلب دا atomic clocks مطلب له atoms څخه جوړ شوي وي صحیح دا very precious دی دا very precious clocks used in labs په یو لیب کې کارول کېږي atomic clocks. ریفرنس کلاک نه مطلب دا دی هدف د دې نه دا دی چې دا یو وي صحیح ده او دغه NTP څومره سرورونه د ریفرنس کلاک څخه څنګه کېږي خپل اډورټایزمنټ. بل چې دی لکه GPS کلاک receive exact time from the satellites. GPS کلاک دا چې دی receive exact time from the satellites. دغه ریفرنس کلاک بل مثال چې دی موږ سره GPS کلاکس دی چې عموما دا موږ سره په سټیلایټس کې څنګه کې کارول کېږي دغه NTP سرور د GPS کلاکس نه څنګه کې استفاده کوي. همدارنګه راډیو کلاکس get time from the time signal like WW web صحیح ده. بل چې د راډیو کلاکس دی موږ سره چې دا هم موږ سره ریفرنس کلاک یو ډول دی صحیح ده زموږ NTP سرورس له دې څخه څنګه کې استفاده کوي صحیح ده. get time from time signals د سیګنل په شکل لکه www web صحیح ده. reference clock or stratum 0 with the NTP hierarchy. دغه reference clock چې دی د دې stratum 0 دی صحیح ده د 0 نه خوا یا -1 یا -0 یا -2 نور clocks reference نشته دی نو د دې stratum اندازه چې دی 0 دی within the NTP hierarchy. په NTP په hierarchy د دې reference clock stratum چې دی 0 دی دا چې NTP hierarchy چې دی په دې مو پوه کوم. NTP servers directly connected to reference clocks are the stratum 1. NTP server چې ټول چې دی directly connect دي چا سره reference clock سره صحیح ده او NTP servers دلته دغه stratum څه دی 1 دی
دلته وګوره دا موږ سره د یونایټډ سټیټ ناول ابزرویټري څه شی دی ریفرنس کلاک دی صحیح ده چې دا اکثره یوروپ او همدارنګه امریکا افریقا ځینو ایالتونو ته چې کې خپل دغه اړوند کلاکس اډورټایزمنټ کوي صحیح ده چې دا د هغوی څه شی دی ریفرنس کلاک دی صحیح ده ځینې په سټلایټو کې موجود وو ریفرنس کلاکونه لکه مخکې مې تاسو ته ویل جی پی اس وو خو اوس ولو ان ټي پی هایرارکي اوس مو ذهن په ان ټي پی هایرارکي یا ان ټي پی سرورز په هایرارکي باندې پوي کوم دلته تاسو وګورئ ریفرنس کلاکس موږ سره درې دانې وګورئ صحیح دا موږ سره ریفرنس کلاک مطلب د دې څخه دغه ټایمز چې دی د څخه سرچینه اخلي د دې ریفرنس مطلب سرچینه صحیح ده او لاندې سټیټوم 1 سټیټوم 2 او سټیټوم 3 سرورز دي صحیح ده بیا د هر یو سرور سره کلاینټس کنیکټ دي صحیح ده ریفرنس کلاک ار سټیټوم 0 ریفرنس کلاک چې د موږ سره سټیټوم څنګه ده 0 ده سټیټوم 1 ان ټي پی سرورز چې څومره د سټیټوم 1 ان ټي پی سرورز دي get their time from the reference clocks څومره چې د ان ټي پی سرورز دلته په سټیټوم 1 کې دي صحیح ده دوی د خپل ټایم اخلي له ریفرنس کلاک نه سټیټوم 2 ان ټي پی سرورز get their time from the سټیټوم 1 ان ټي پی سرورز د سټیټوم 3 کې چې څومره سرورز دي دوی خپل څه شي اخلي دغه ټایم اخلي د چانه د سټیټوم 1 ان ټي پی سرورز نه Stratum 3 NTP servers get their time from Stratum 2 NTP servers. The Stratum 3 هغه له Stratum 2 څخه چې اخلي NTP البته time اړوند اپډیټ اخلي. نو خبره دا ده چې په دې کې تر ټولو مهم هغه دی چې ریفرنس کلاک ته څنګه وي نږدې وي. صحیح ده امپورټنت هغه دی چې کلوز ټو ریفرنس کلاک یا Stratum 0 ته څنګه وي نږدې وي. مطلب د هغې اکیوریسي time of the accuracy دا غي څنګه د خدا غوړه ده دلته د سټیټوم 1 accuracy د سټیټوم 2 او سټیټوم 3 نه څنګه ده خدا صحیح ده او دا به پریفر او ترجیح به زیاده په امدې باندې کیږي صحیح ده سټیټوم 15 is the maximum خبره دا ده چې په سټیټومز کې چې د دې رینج د سټیټومونو غچ د موږ سره اغه د 0 نه تر 15 پورې ده anything above that is considered unreadable د 15 خبره چې شپاړس شي دا موږ سره هغه سټیټوم کې نه حسابېږي او هغه څه شی دی unreadable دی مطلب هغه د باور وړ نه دی device can also pair with the devices at the same stratum to provide more accurate time Bulwy devices can also pair with the devices at the same stratum to provide more accurate time. We devices څنګه کولای شي پیرینګ کولای شي صحیح ده مطلب اپډیټینګ کولای شي په سیم سټیټوم کې د دې لپاره چې تر ټولو صحیح ټایم څنګه کیږي پرووایډ کا صحیح ده د دې لپاره که چیرته یو ډاون شي دغه بل خپل اپډیټ ورته لګي لکه دلته تاسو وګورئ دا نه په دې ځکه یو سرور په همدغه سیم سټیټوم کې بل سرور ته څنګه کېږي پیرینګ کوي صحیح ده د دې لپاره چې ښه ټایم وړاندې کړم او دې ته څه وایي this is called symmetric active mode دې ته څه وایي symmetric active mode وایي صحیح ده او بل دا خبره چې دا symmetric active mode موږ سره د NTP موډونو یو ډول دی Cisco device can operate in 3 NTP mode Cisco deviceونه موږ سره په 3 NTP موډونو کې خبرې کوي یو سرور موډ دی بل کلاینټ موډ دی صحیح ده او بل سیمیټریک اکټیو موډ دی سرور موډ باندې پوهیږئ کلاینټ موډ باندې پوهیږئ سیمیټریک اکټیو موډ دا دی چې یو سرور له بل سرور سره څنګه کوي پیرینګ کوي هغه له د سره خبرې شریکي دا له هغه سره ټایم مطلب شریکي صحیح ده نو دې ته څه وایي سیمیټریک اکټیو موډ وایي دا مو هم زده کوم همدارنګه NTP client can sync to multiple NTP server یو NTP clients کولای شي چې سینکینګ د ټایم هغه ورکړي یو دانه NTP client ملټیپل سرورونو سره څنګه کولای شي NTP سینکینګ وکړي لکه دغه یو هغه دی کلاینټ دی موږ سره صحیح ده اصل کې خو دا سرور دی خو پاس طرف نه چې کوم اډورټایزمنټ کېږي هغې ته خو دوی دا کلاینټ دی که نه نو دا څنګه کې د دې دوو سرورونو سره څنګه کولای شي اډورټایزمنټ کوي یو کلاینټ دی دلته موږ سره دا یو موږ سره کلاینټ دی
او د دې نورو دوه سره څنګه کولی شي دا څنګه کوي سینکینګ کولی شي صحیح ده ښه NTP statum 1 ته وګورئ و NTP server which get their time directly from the reference clocks are also called primary servers دغه statum 1 کې چې څومره سرور دی چې د ریفرنس کلاک نه دا ډیټیلز اډورټایزمنت کوي یا د ټایم تر اخلي دې ته څه وایي پرایمري کلاکس وایي او همدارنګه NTP servers which get their time from the other NTP servers called secondary servers هغه NTP servers چې له بل NTP server نه هغه اخلي ټایم اخلي صحیح ده یا خپل ټایم معلومات انفارمیشن اخلي د ټایم هغه د څه وایي secondary server they operates in server mode in client mode at the same time دوی کولی شي دغه NTP server چې کوم دي یا secondary server چې کوم دي صحیح ده لکه دغه statum 2 او statum 1 کې دوی په یو ټایم کې کېدلی شي چې NTP server شي او یا هم NTP client شي ساده خبره دویمه د پاس نه چې ښکته کوم اډورټایزمنت کیږي یا څنګه طرف ته چې یو بل ته اډورټایزمنت کیږي صحیح ده دې ته څه وایي دې ته د پاس نه ښکته دې ته سرور دې ته څه وایي NTP سرور او چې دغه بل ډیوایس په خپله تاسې د کلاینټ او سرور په تعریف باندې هم پوهیږئ چې دغه بل سرور د مقابل سرور نه ټایم ریکویسټ اخلي دې ته څه وایي کلاینټ وایي صحیح ده NTP کلاینټ نو په دې هیله چې د NTP نیټورک ټایم پروتوکول په اړه معلومات حاصل کړي وي دا د دې تیوري وه په راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله پراکټیکل لاب په دې باندې مخکې وړو که ژوند وو نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو لاړو اندورونو او خویندو سره شیر کړئ تر څو خبر اوسي چې په ټیکنالوژي یوټیوب چینل باندې د سیسنې مکمله برنامه پیل شوې کولی شي تاسو له دې څخه استفاده وکړئ په راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل صدر له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لایزه لابس سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ الله حافظ